یو سړی قسم وخوړ چې کما هغه درود نه وي چې کم درود خدای ته ډېر محبوبي نو په ما د خزه پدرې کانی طلاق او سریان شو چې درودونه خو ډېر دي اوس کم درود داسې دی چې خدای ته ډېر محبوبي راغلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته زه غرضم داسې قسم مې خوړلی اوس خزه مې طلاقي هغه د امونس کې چې کم درود دی دغه نه اوچت درود اړو بل شته نه دا وای نو بس خزه به طلاق نه بچ شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد ٹھیک شو نو سربدی خدای تی او زړبدی جناب محمد نو عزیزانو خبره دړه خبره د ظاهری بیروپیت نه ده او د ظاهری رنگ ټنگ نه ده خبره دړه اوس دروجی مقام ولی دومره اوچت تے پټولو عباداتو کی حج نه اوچت تے منز نه اوچت تے زکات نه اوچت تے نو دروجی مقام اوچت ولی دے زکا چې حج کې ریاکاری راتلیش ٹھیک شو کې دې شتا حج دې د پاره کړی چې خلک راته څه شي وي لا چې دوه حج چا کړی وي الحاج کنه الحاج پلان خان او چلا عمره مور سره کړی عمره للار شي د روزه کې ډیر زی ایا ته نو سره تل په دې روزه کې د روزه ماته ډیر مزیداری دا غزه خدای دې مال قرآن کې نه روزه ماتي پسې دي او چراشی تازه ګیرا کله کې په کراچۍ کې او بدا سه خویا مخرا روان ډیر ده اوس په ارشي کې حج کې عمره کې زکات کې منځ کې ریا راتلیشی موز دے دا پارکے چی یرا خلق داونوی چی دا بالماز دے خلق داونوی چی دولت ور سر ڈیرو حج اونکو خلق داونوی چی زکات ور سر ڈیرو پیسے ور سر ڈیرو زکات ورنکو خلق دیکھ ریا راتلیشی اس تاسو دا جماعت کی جسمرا خلق ناستی تاسو ټولو روجہ دا تاسو وای په ایمان چی یو سڑے دا جماعت کے مخامہ غسل خانہ دا دی تنناوتی دا او دس یا استنجا پٹھے نیت باندے او دننا دے لگی او بوس کلی چاہتا پتہ لگی چاہ سو خبری گی یا دے بار لگی پکوڑی یا روٹائے واغستاو پٹھی تلاڑے او پزان دے سادر واچولو چیز متیازی کو مو پکوڑو سر دے روٹائے او خوڑا گنا جی او پٹھی نرا پاسی دے روان شخلم لدے پاک کا چاہتا پتہ لگی نو چتو دا روجہ پٹھا خوڑیش او دا غید پاسم تا اونی سی نو معلومی گی دا چی دا خالص دا خدای یارا دی دا پزڑکی او خدای دا پارا دی نیولی نو ذکر اجرم اللہ دم روچت مقرر کرے دے چی دا ٹولو نیکو ثواب با دا ملیکو پلاس ورکڑلے کی گی او دا روجے ثواب با اللہ پخپل لاس بان اجرم ذکر دم روچت یو حدیث کے دا دے چی انا اجزی بھی دا لفظ اجزی دی زبا جزاور کو یو لغت دا حدیث کی دا لفظ راغلے دے الصوم لی دا انا اجزی پا زیبان دے انا اجزا بھی اجزا دا مانا روجہ زمادہ و اجر بے زپخ پلا سورکم یو خدا روایت انا اجزا بھی روجہ زمادہ او دروجے پا بدل کی با انا اجزا بھی دے روجدار تا اللہ وی زور کرلے کی یعنی استاد یو روجے پا بدل کی با اللہ وی زی بدلم یعنی زبستاش اللہ اس دا دی خوند خوبا علا پتہ لگی جسترگی دی پٹی شی دنیا کے خود تکلیف تے روجہ دا اس دا بیا دا روجمات ہے دیکھیں دو کارا کوئی یو خدا چې درو جماعت ټیم کې اذان شروع بچی ټول کې نه او دغه وخت کې دعا وکړي چې دعا وکړي دغه وخت کې کستا سو خیال کړی په یو صفت کې تاسو خدای سره مشابه شي په دې باریکۍ پوهیږئ اوس کی پرچو خدیواله له خو په خبره پوهیږي کنه ما ته وګورئ په دغه ټیم کې اللہ خوراک کئی ٹول وائے ابس کی
چایس کی دارو غوګونو پوزا په خلا خوري جما نو چې څنګه الله د دې ټولو سيزونو نه پاک دی هغه سي ټولو سيزونو نه پاک او رستام تیر کړه نو ستا مشابهت راغې په دې صفاتونو کې خدای سره نو خدای ته نورم نږدې شوي چې نورم داسې شوي چې داسې شوي نو دغه وخت کې چې څه وای نو خدای در سره داسې دی وایه چې څه وای هغه به قبلېږي تاسو خیال راغی نو ټول کېني او روزه ماتولو ټیم کې دعا وکړي او لویه دعا دا وکړي چې خدایا د آخرت لار مې صفا د دنیا د پریشانو او د دنیا د فتنو نم پامان کې وساتي او د آخرت لار مې صفا دا دعا وکړي هغه دعا خدای ته ډیره مقبوله بیا ملائک ته حکم شوی چې نن د هر روزه خو ساتون کی پرو جماعتی کې ته زما د رحمت یو ساس کې وکړه چې د دې رو جماعتي خوان نورم زیات شي نو د ملائکو ډیوټیانې لګېدلې وي د مسلمانانو رو جماعتي کې د خدای د رحمت ساس کی کوي اوس هغه وخت کې هوته په قهر اخته ہے یا د سیګریټ غمی در سره یا د مالګي غمی یا چیلم غمی یا بل سبلای غور کله مولا ته په کنځلې مرای دې ماته د ننړو بانګ نه کېو غړای تا ګوري خیال امراغه جی ته په دې قهر اخته ال تستا دعاګانو ته چرته فکر خیال امراغه نه دا وخت کې جمعهتونو کې دا بانګونه چې څومره خلق وای کنه دا اکثر نه پوي دا سه بکی غړای ته اوس خلق په دروازه کې ولاړی د دې بوتار شریف ته وګوري چې دا بوس کله درحم د داسم کې او داسې اسمان تم ګوري تبه چې دا داسې ماهر فلکیات ته چې بس اسمان جوړ د په ګوت راټینګ کړي دیو وخت ته معلوم کی نه خدای دې خوار کچه خوار ټیم ته بم ګوري اسمان ته بم ګوري خاص مان کې سمرش پروخي جنو بانګ ویل پکار ته دې بوي دا تعالی درځي نو صاحب د ځان نه د تا وسی ټیم شوی یو بانګ نه وي خلک په قهر اخته کړي لن ګوري اذان ضروری نه ده چې مولا بانګ نه کړي نو روزه بنه ماته یا چې بانګ نه کړي نو تب پښمنه نه بندې نه وخت لازم د اسمان دی کناره ته وګور چې نور پریوزي او د اسمان په دی کناره د سپین تار غوندې تور تار پیدا شي بس فورن روزه ماتول پکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې الله دې رحم کی پاغه امت باندې چې پرو جماعتي کی تلوار کوي او پروجي بندولو کی تاخير کوي اوس دې وخت کې خوراک سکاک اغا تر 5 بجو پورې کی دیش سحر تر 5 بجو پورې دل تعداد اخون دروازه صاحب نوسی په کم 15 بجې بانګونه شروع کی وزړه دي شینشه چې شینشه سپډا دی کنه هنر غلې چې لوډ سپیکر لټت ورکي او په شروع کی بل دا چې اذان به جاهل سره نه کوي تاسو ګورئ دی جمعهتونو کې اکثر جاهلان بانګونه وي اشهد ان محمد رسول الله محمد وای کنه وای بد امامانم دا اکبر باچا لټان دي خرطب وای الګاله بانګ وای او په دې ډم نه چې دا خرط بانګ پویګم کنه ويؤذنكم عالمكم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ويؤذنكم عالمكم تاسو کې به اذان عالم سره کوي اذان کې د خدای او د محمد رسول الله نوم دی ا د جاهلانو کار دی د ناپوهو کار پوي سره دی نو دیو جن کله په ماشومان وي نو ماشوم به صاحب لوډ سپیکر ته ودرېږي نو دیو جنا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل تمام وای روزه تر لیل پوری الى راغله دي الى د پاره د انتها د غایې دی او غایه په مغایه کې داخله نه نو شپه په ورځ کې را داخله نه چې د شپې او د ورځې منځ کې ټچ وشي نو روزه به ماته ما په خبره پوي اوس دا روایت د حضرت عائشه دا د قران آیاتو چې ما تاسو ته
د شیعو مذهب دا دی چې بی بی عائشه وی چې پر روجماتی کې تلوار کوي، نو شیعو په ځان لازم کړي چې مونږ روجمات کو، نو هغه شل 15 غنټه وروسته روجمات. نو ماته وی چې دا تاسو د ورځې روجمات وی، مال خدای دې تاسو دین زیات په قهر اخته تاسو خیال راغی. خدای دې وکړي چې شپه ورځ مروجي، مونږ ته خدای او رسول چې سویری بس هغه په دې کائنات کې سوچ سره تعلق لري، فکر سره تعلق لري، یو درد سره تعلق لري او عشق سره تعلق. ستا رابطه او تعلق د خدای سره پیدا شي او دا غزور او جلال او جمال سره د تعلق پیدا شي، نو نه خو بل حسن ته وګوري، نه بل دولت ته وګوري، نه بل بادشاہي ته وګوري. په خدای قسم چې داغه د بادشاہي خوان ستا پړه کې راشي، دا د دنیا بادشاہان به درته ګیدړان ښکاري. یو بزرګو بادشاہ ورته وی راځه، وی څه چل دی؟ وی زه د خپله نیمه بادشاہي تاله درکوم. نیمه بادشاہي ماله راکې؟ ویلی هغه ورته ویل دروغ نو. بادشاہ ورته قرآن وخوړو چې زه خپله نیمه بادشاہي تاله درکوم. تاسو په ایمان وایي دا جومات کې چې ناست یې، لکه ته وایه تا کالیه چې دلته دا بادشاہي خو لوی شی دی، دا وزیران نه دي، دا زمونږ ده چې دی درته وایي چې د خپل وزارت کې داسې مشیري در کوم، 15,000 ګامه ټوپ به ووهې. تاسو نه داسې یې که سمینه ټوپ به مو وهې چې یا الله دا ورځ زده کړمه چې وزیر صاحب ماله مشیري راکړي. مونږ ټول داسې بزرګ اوس ځان تم ګورئ، او چې د چا خدای سره لګاو بادشاہ ته وایي چې نه یاره دا تاسې. هغه ورته قسم وخوړو چې زه نیمه بادشاہي تاله درکوم. دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باغ، در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ د توري چترای غوندې د زما د بخت مختور شي، چترای توري زما د بخت مخ د توري چترای پشان تور شي. در دل اگر بود هوس ملک سنجرم، که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي نو مخ مې تور شه. ولی دی ورته وایي زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز با یک جونم خرم. اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاہي چې خدای خبر کړی ما، زما دې په خدای قسمی کستا دا د نیمې ورځې بادشاہي په یو اوربشې باندې والما د نیمې شپې. اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاہي څه ته وایي؟ حدیث کې راځي، د ابو هریره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه، څه چې د هغه شان دی. په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردې دي دا لرې، او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکم. او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلب وشي. نو بزرګ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما، ستا د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو وربشې واله. اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاہو حسن پسې بلار شي. ځکه رحمان بابا وایي چې په خایست زما د یار ندی خبر سوک، په خایسته زما د یار ندی خبر سوک، چې خبر شي پرې به ندی دغه در سوک. زما د یار حسن چا لیدلی نه دی، که چا ولیده والله که د بل چا در ته ورشي. نو عزیزانو په خایست زما د یار ندی خبر سوک، که خبر شي پرې به ندی دغه در سوک. د خدای درونی صحیح، د خدای لمنونی صحیح، خدای ته رجوع شي، خدای سره دلی لگاو تعلق پیدا کړي، نو رب العالمین مربی د عالمینو ته وګوره چې هغه ستا تربیت په کوم رنګ کې. آیو ګډباو ګډې سرولې د موسی علیہ السلام زمانہ وا،
اوریدلی و چې داسې یو خدای شته چې دا ټوله دنیا یې جوړه کړې ده او څه ډېر زیات ښایسته هم دی نو ګرځېدو اوس ګډې چیلی په ځای پرېښي دي چې یا الله ته به چرته چې لږ خو دې غاړې باس یا الله ته به چرته چې لږ دې ښکل کم یا الله ته به چرته زما د دې ګډو ډېر ښه پای دي چې لږ در باندې اوس کوم یا الله ته به چرته ستړی شوی به ډېر چې لږ دې چاپي کم شپون دی کمقل غوندې دی موسی علیہ السلام پیرا پیغ شو ورته چوت کافر دا سوے تو خوار لفظ کی چدے اللہ محتاج ثابتے او اللہ دے احتیاج نہ منزح او مبرا دے پدی خود کافر شو ویچ کافر شو ویلو ویجی ما خوش پیتا کالا وشو چی دغا وظیفہ کو موسی علیہ السلام ورته وی چې پیتا کالا وشو چی بی اختی ہوتے هغه ګډي مړي په ځای پرې خو لاړو په یو کنده کې الټا سملاستو اول خدای نو زه څه خبرم چې ته څنګه خدای څنګه یادول غواړي ما ته هو الله کا پته شته او مال چې په بنی آدمو کې به یو خسته غوندي بنی آدمي دا به خدای نو موسی علیہ السلام ته وحی وشو وحی ورته وشو چې اے موسی تما دې د پاره دنیا ته لېږلې چې ما نه یاران جدا کا ما دې لېږلې او کته ما دې لېږلې چې ما سره خلقو یارانه پیدا کا اشپون خو زما یارو اسمان نه خبر ولره اوس اندازه کوي د شپون په ظاهر الفاظ د کفر دي خو چې زړه د کفر نه دی نو فائدہ په څه مرتب کی زمون ظاهر الفاظ د بزرګۍ وی لبادم د بزرگای په ځانه چولی او په تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او چزړه دی بوت خانه او ولار په مانځه باندې نو دی موس کې بتا ته ملاويږي ها جی نو موس کې نه ولار خدای نه دې بنی آدم جوړ کو خو چې انت اندرونی لینک صفا ده نو پاس نه خبر راځي چې او موسی سړی زما یار ده ورشا غز پیجندل سمنے ما راضی کا او زما د لیدو او زما سره د دوستۍ چل ورته وخایا تاسو خیال راځي نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې معاملہ ټوله دړه ده ټوله معاملہ د ګیره نه ده معاملہ د حج نه ده معاملہ د پټکی نه ده معاملہ د چوغې نه ده او د جوبې نه ده او د خلوت دا ټول فراډ او دوکه ده تاسو خیالو کوي بعض صاحبانو داسې پټېدار پټکی وایي داسې درې قسمه کټ کړي لیدلې دي داسې پټېدار غوندې دغه په دې دې راوستي په دې دې او دا شی دلی داسې دا کړیو بیا داسې لپټاوم کړی معاملہ د ظاهری روپ جوړولو نه ده معاملہ د زړه ده ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې چا د تاټ پاټ کې شکل جوړ کړي ولا ينظر الى اعمالكم او نستاسو عملونو ته ګوري چا فزر اوسته ده او صاحب د دریش په ختم ده ولاړ دی او فزم لګیا ده غراز غلوز جوړ ده هاني د عمل تم نه ګوري چتا لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم الله ګوري ستاسو زړونو ته دې ته ګوري چې زما متعلق ستا په زړه کې څه دي نو عزیزانو خبره د زړه ده او زړه څه شی دی زړه د خدای کور پکار لکه مولانا روم وایي چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کل بخدا کسی نہ امرا
بشگاف جان بیرون کن که درون خانه تو دیگر چی کار دارد که درون خانه تو. با خدای قسم زما دا سینه وشلوا او زما زړه بار راو باسا بیا میړه سیری کا او دننه پکې وګورا دننه د زړه په نقطه کې وګورا خدایا زما دننه د زړه نقطه چې دا خوستا کور دی نو چې ستا کور دی پستا کور کې د بل چا سکار دی چې دننه راشي بل چا سکار رب دی د خدای کور جواب دی څه کوي دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے جواب دی اور وقت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ درود شریف ہوئی اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے زردیم دا حبیب کبریا دپا تو خوب سجدہم کہیں تندے بلگے پزمکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ چیو کی نو تندے دا اللہ نہ سوا بل چاہتا لگول کفر دے تندے بدے خدای تا لگولی خزر بدے جناب محمد رسول اللہ اس خدای سوک دے او چرتا دے منگا وینو ولینا زکا چھ پا دے کائنات کے سمرا موجودات چی ناغا منگا وینو زمونگ پا علم کی نو چھ خدای شتا دے او تاسو ملیان وائی چھ اللہ موجود دے نو منگا وینو ولینا نو دا استولانی باس بسرا نکو او 13 ورځو کې په سیکریټریټ کې یو سیکریټری سره زناستم او یو بزرگ پکې و نو هغه داسې کلنکارۍ سره ما نه تپوس کو سچ د دې خلقو عادت ته استاسو دوا پکار ده چې په 40 کاله د پاکستان کې ما د پاکستانیانو کلنکاری نه ده منلې کډیر لوی تیسمار خان ځان ته ولې نه وای صدر پاکستان ولی نہیں وزیر اعظم ولی نہیں گورنر ولی نہیں چیف منسٹر ولی نہیں یا دا کو سڈب وزیر ولی نہیں لکه دا اوس کی ما د دوی تیسمار خانی چره منل نه ده زکه چې هر سړی ته بټیټه خبر الکه چې لاس ته ورته داسې وګت کړي الطمع يسير الاسد ذبابا تما چې دا هغه د زمرینه مچ جوړ کی او چې یو سړی ته تما نه کوي کنه نو داسې ظالم نشتر بدر سره چې بالکل د سپېګمو ته ورواچو داسې پکې بیا راکړه او تمه سړی خسی کی زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم ده چې ډېر لوی لوی خلق پکې د دنیا په وجې خسیان نو ما ته وی چې مولانا صاحب کم شی دی په دې کائنات کې چې مونږ نه وینو چې خدای شته نو مونږ وینو ولې نه ما سیکرټری ته وی دا څوک دی وی چې دام سیکرټری دی ما وی سیکرټری صاحب دا لازمه ده چې د شی وجود به وي او ته به ویني ویلې بالکل ما شی به موجود وي او ته به نه ویني ویل دا زما عقل نه مني مالو سکند کې به ستا عقل ومني ستا په بدن کې یو ځای دی او دومره ضروري ځای دی چې هغه یو ورځ بند شي نو سبا به ته مړې تا کې ځای دی تا تر اوسه نه دی لیدلی ویلا کم ځای دی مال د ډکو متیازو ځای ته خو دا ځان مړ کا او سر ټیټوه او پاسوه ته یې وګوره تاسو کې چا لیدلی ځان ته لوی باتور خان چې وایي او په دې لاره کوک کیڼځي او صاحب لوی فلاسفر وي او لوی پی ایچ ډي وي او لوی مرسی پی وی او کنه جی تا کې ځای دی ته خو دا ځان مړ کا او ته یې وګوره سړی اک بخش ما ته وی خبره خو دې ټیکو کړه ته یې وګوره یو شی باندې عدم علم هغه مستلزم د عدم د شي لره نه په یو شي ستا علم نشته د دې دا معنا نه ده چې د شي وجود نشته د شي وجود به وي خو ستا علم به قاصر وي هغې ته به رسوي نه کي اوس وګورئ د دې پکې هوا شته که نشته بیا پکې اوس بند که ته به د ګرمۍ نه مړ کېږې بار به منډه هوا شته لیکن تاسو یې وینئ
چشمه مو لګولي نه چې دوربینو لګوي خوردبینو لګوي شی موجود دی او تی وینې نه نو د دې دا معنا نه ده چې وجود د شي کې نقص دی وجود د شي ستا قوت باصره کمزورې ده تی لیدی نشي تاسو خیال راغی دغسې وجود د الله ستا قوت باصره کمزوره موسی علیہ السلام خدای ته وویل چې یا الله ته ماته ځان وښایه الله ورته وویل لن ترانی ته ما نشي لیدی یا الله لیدی دې شم ښه دې غره ته وګوره په غره هسې یو جلک پرېوتو نو فخر موسی صعقا لاندې د غره نه ورغړېده او توبې وویستې چې الله ته چې څه کوې ټیک کوې سړی ریان خو شو خو معقول سړی و خفه نه شو ما ته ویجي نو الله تعالی چې موجود دی په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي ما وی علمي خبرې به سره نه کوو عقلي خبرې به کوو د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه دا عادت و چې خو حکیم الامت نو هر سړي سره به د هغه د مزاج مطابق خبرې کول یو سړی ورته راغی ورته وی چې جی دا منځونه 15 ولې دي ویل نو څو ویل پکار دی چې 4 نو مولانا تھانوي ورته وی چې که 4 وی نو تا به ویلی چې 4 ولې دي 15 ولې نه دي که 6 وی نو تا به ویلی چې 6 ولې دي 4 ولې نه دي راشه دته داسې جواب ورکا چې دی پوه شي ویل بچی ستا دا پوزه دلته ولې ده دا خوله لاندې څومره پاک ځای دی او پاس پې د ګړینګو ذهن خطی خو دې ځای نه چې سره وځي تاسو یې سټلی شئ خولې ته ګوره دا دومره ګنده شی په دې ځای ټومبلی دی ویجی چې دلته نه وی نو کم ځای وی په کار دا دی چې دا ځای په دې سټ کې وی خراب ځای دی هغه ورته جی اللہ میاں نے یہاں بنا کر رکھا ہے اگر بیٹا جب ناک کو اللہ میاں نے یہاں بنا کر رکھا ہے تو یہ 5 نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں اگر آپ چاہیں تو جائے پوچھ لیں ان سے ویچے اچھا پھر 5 نمازوں میں فلسفہ کیا ہے ناغا ورته بڑا فلسفہ بتاؤں یا چھوٹا وی جی بڑا فلسفہ 5 نمازوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا حکم اور محبوب کے حکم میں تصور نہیں کر سکتا عاشق کہ وہ کہے کہ یہ کیوں عاشق سڑے د معشوقې په حکم کې داسې ویلی شي چې ولې او ورته ورشه په دې انوار ودرېږه داسې ویلی شي چې ولې خبره کوئ ویلی شي تاسو دې دفترو کې وګورئ بعضې کلرکانې صاحبه داسې په کوتي کې کېنولي نو عمره غوندې سوړی په هغې کې ناست دا ویلی شي چې ولې هلته حکم دی چې ته به دلته ناست چاله خو د 7-8 لاک روپو فرنیچرې په دفتر کې جوړې کړي دي کنه او څوک په دفتر کې دننه صاحب په یو کوتي کې کېنولي دي او دانشي ویلی چې دې خوا وګورئ تاسو هم د پاکستان مشینري یئ 83 کې زه دلی ته تللی وم ټول دلی کې وګرځېدم 4-5 ہزار مربع میل کې سیمینار کې مقالې اورولې زما مقالې نمبر چې پکې راغی نو راجیو گاندھی ناستو نو ما یو ٹکے ہو کچھ میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں کسی بیگانے ملک میں آیا ہوں میں اپنے ملک میں آیا کیونکہ کسی وقت میں یہ ایک ملک تھا اور ہندوستان کی برکت سے ہم اپنے آپ کو پاکستان میں مولانا کہلاتے یہ علم یہاں سے آیا ہے اور ہندوستان کی وجہ سے تمہاری یاد میری زندگی ہے تمہارا نام لے کر جی رہا 10 منٹ ازما مقاله ونو هغه ناظم ته وی چې دته یو 10 منټه نور ورکا د شپې زه وغوښتم راجیو ګاندھی چې زه د سره څه خبرې کول غواړم ما ویل که خدای ته ګوره زمونږ د داسې ملک یو چې هغوی سره نور څه نشته خو نګړي یې پاکستان او دغه داسې ورته وي دا هندو سره میلاو شوی دی یو سټمپ یې ولګوي چې بیا پاکیږي د سړي بیړه غر کوي شیخ سادی صاحب ویلي دی ویل بیګار کی وخان نیو بادشاہ نو گیدڑ منڈے والے نو چا ورته ته ولې منډې ویل بادشاہ په بیګار کې وخان نیسی نو ویل ته خو وخ نه ته خو د گیدړ بچی ویل دشمنان مې ډیر دي که چا ورته وویل چې دام د وخ بچی دی نو چې پته مې لګي بیړه به مې تباهي نو مونږ په داسې ملک کې اوسېږو که دوی ته د کونینو ستنو وهې نو دوی به در باندې یو سټمپ لګوي چې دا د نظریه پاکستان دشمن دی او ہندوستان کے انڈیاز کے ہندو سره ملاو شوی ما تو وہی نہیں خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا
10 بجې د شپې دفتر ته ورغله. بنگلک باندې کل 15 کسه گاډ دی او په دې صدر کې وګورئ د 200 کالو مخکې چې کومه زړه بنگله ده دغسې د راجیو ګاندي بنگله ده. ستاسو د کلرک د دفتر میز او کرسی به یو په 10 آلای په کم میز او کرسی چې هغه دفتر کوي. تاسو خیال نه دی؟ خیر شنه چائے میں را باندھے اس کے لیے ماتوئی کہ میں بہت محظوظ ہوا ہوں آپ کی اسپیچ سے. اگر میں آپ کو پھر کبھی تکلیف دوں تو آپ گوارا فرمائیں گے؟ میں ایک شرط پہ کہ مجھے آپ ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے. ویسے آنا یہاں ہمارا مشکل ہے, وہاں سٹیمپ پڑے ہیں, ہم پہ سٹیمپ لگتے ہیں. نہیں سٹیمپ کا میں علاج کر دوں گا, لیکن آپ کبھی ہمارے فنکشنوں میں بھی تشریف لائے. داداغی دفتر په تمام ملک ګرځا, یو ستن به د بل ملکو نه ګوري, یو موټر به د بل ملکو نه ګوري, سیکل, رشکا, لاره, ټینګ, ټوپک, کلاشنکوف, کاربین, ټیمیګن, هوایی بیړه, بحری بیړه, دا ټول خود کفیل او د خپل ملک جوړ. ډاکټر اقبال مرحوم وہی کہنا چاہیے, شراب پینے دے جاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. کدا شراب سکل گناہ دا خو ارزه کې سکل گناہ, یا خو می جماعت کې پرېږده چې شراب اسکم, او یا می داسې ځای راته وښایه چې هلته خدای نه وي. ځکه چې شراب د خدای جرم دی کنه, نو چې د خدای جرم دی نو جماعت او غیر جماعت کې یو برابر. زمونږ ملک داسې دی, ډمانو تماشه چې رواني ډزیږي به ډزیږي به ډزیږي, خو چې جماعت راشي چپ هلکه ولې وایي جماعت دی. نو زه ورته یم شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر, یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. زما عزیزانو عرض داو چې مونږ قوت باصره کمزور ده. سیکٹری صاحب ما ته وایي چې ښه ده مولانا صاحب په دې راز مې پوه کړ, په دې راز چې تاسو علما وایي چې قیامت کې به الله ځان ښیي خلقو ته, نو دنیا کې ولې نه ښیي؟ ما وی چې دنیا کې ځکه نه ښیي چې دنیا د خوند او د مزې ځای نه دی, دنیا د محنت او د مشقت ځای دی. الدنیا او مزرعة الاخره, دنیا د آخرت د کروندې ځای او آخرت د خوند او د مزې ځای دی. نو دا دومره عظیمه مزه که دنیا کې خدای در اوسه کوي, نو د آخرت هغه خوند به پاتې نشي. ځکه چې په آخرت کې به عزیزانو لویه مزه د جنت نہیں, نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش, وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں, محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں.